در پسې ډېر غوسه دی ویډیو یې کړی د دې د مور کوس په خرو وغیم د دې د ملای بتک د دې د ملای بتک ګیره کې زه د خپل کوس ور کېږدم والله ډېر زیات غوسه او ډېرې خبرې کړې دي او فیملیانې ټارګېټ کړي دي پوه شولې دا پیریانې دې ټارګېټ کړي دا د بې غیرته بچی که نه دې پسې زه لایو نه راتلم دا ما قراره والله زه خو در پسې ډېر خفه وم چېرته نقصان درته ونه امر بالمعروف وایي زه د ټیک ټاک یونایټډ نیشن یم دا د بې غیرته بچی موږ داسې نه څه به کوئ ورسره موږ دغه نمبر یې د یونیسیف افغان مومنټ بالکل بس دا کوو او دغه نمبرو ته موږ ویډیوګانې ورولېږلې چې دا د دې کورونه چې په وطن کې دي دا ټول پیژني دوی د ټولو ډیټا اخلي دوی د خلکو معلومات په لایف کې شریکوي او خطر د دوی ته له افغانانو مسلمانانو ته او بس دا بس امریکې ته به یې راولو خپل خلک به ترې نه راباسو نور وایي ړوند له خدایه څه غواړي دوه سترګې ډاکټر حق بس موږ له خیره سره دا کار شروع بالکل بالکل تاسې به هم راباسم نر اوس هغه د موبین ویډیو جوړه کړي راسه د سپی زور ته ویډیو جوړه کړي راسه د بچي او ته به اوس خو غیب دی هغه هم بله ورځ لایف راغلی و نو ډېرې خبرې یې کولې هغه ویلې چې ګوره دغه افغان سوشل های فوزیه دلته ما ته دغه ایمیل هم راغی دا د افغان دلته ګوره دماغ درځي درته ښکاري د لاندې لاین کې چې کم دی نه دغه هغه دا د ما میسج درته ښکاري چې ما ته میسج راغی های فوزیه ودرېږه زه دا افیکټ ایسته کړم دا اوس راسه زه درته دا وښیم ما ته دا میسج نمرې هم راغلی وای های فوزیه ستا په خدمت کې موږ ولاړ یو دغه دغه د ریفیوجي نه دا We are from Refugee Women Rising. We can see you have دغدن دا ټول social refugee women rising په ښځو ورته په کوسونه به جنرال مبینه زه به تا ته اوس په کوسونو باندې شکست در کوم ورته سړیان نه غینونه نه سړیان در پسې راولم میسج راغی دستي زما میسج راغی نمبر کم یو دی راسئ نمبر هم ورکړی Thank you so much for being in our events and we look forward seeing you in our upcoming events دغه ده نمبرونه دلته په سکرین شاټ باندې دي د بې غیرته بچی د سپی زو ورته راسه د بې غیرته زویه ته ورته راسه ته د بې غیرته بچی راسه چې زه د تا د مور په دا کوس در ننوځم که نه ته د بې غیرته زو ورته ته په چا وښتی نه ته د سپی زو زه به په تا کې دغه لاس در ومنډم پوه شوې هغه د مور د کوس د پرې کوم ورته چې کوم نه ته راواخی ډاکټر څنګه یې چای به خیر یې دغه هغه واچوي ستا ورته هغه د ملای بتک ښځه په نرو خرو وغیو هغه ړوند ملا عمر ښځه ولې بیا څه کیسه ده کښېنه لاندې هلته خبرې کوه بیا څه کیسه ده د مور کوس دی ده کیسه نه ده دغه بانګه ګنټنده خو دغسې بې غیرته پسې به خپله هم یو بې غیرته جنرال راځي هغوی ته به اختارونه او کنځایه به ورکوي دوستانو راشد خان کړی مته راشد خانه تا خو هم طالبانو ته یو څو ورځې مخکې کونه ورکوله موږ تاسو ولاړ یو پوه شي او چې هر رقم کوي پوه شي موږ مشته وروره څه چې کوي ښه کې نه دا خو نه پرېږدي دا خلکو ته اختارونه ورکوي دا د بې غیرته بچی دا فکر کوي چې زموږ لاسونه کونې پسې سره دي موږ درس نه دی ویلی موږ سبق نه دی ویلی ته بې غیرته ته داسې ویډیو ما پسې جوړه کړې د سپی زوی پسې میسیجونه راغلل باید ویډیوګانې کته کې پوه شي او دې بیخي وروره اختارونه شروع کړي ولې دا باید پته یې نه کړي دا باید نورې ویډیوګانې هم جوړې کړي په دغو ویډیوګانو باندې د اسلامي امارت رسمیت خطر ده افغانان ځوانانو ته فایده ده
او دغه خبر راسه د بې غیرته هر د بې غیرته بچی چې دي مبین اسکر دې راسې دلته ماته دي په دا لایف کې راسه د بې غیرته بچیانو راسه د موبیل اسکره څه سو د موبین اسکران اوس ولې ورک یاستئ السلام علیکم ډاکټرې خبره کړې د ویډیوګانو ها پیسې ولې غلام غیر موبیل وایي څوک وایي دا اوس وایي دا خبره نه او دا کوم ملا ړوند ملا دغه د ملا عمر ړوند راغی دا د ړوند ملا عمر په دا ړنده سترګه ته بې غیرته بچی دا د یونیسر ټول نمبر یې ولیکئ زنګ ووهئ هملته ډاکټر هارټ ته م وایي قلیل ته م وایي دا وکئ ټول د یونیسر نمبر یې لاندې هغه قلیل ته د +4122738944 خدای دې موږ فامیلونو ته بې عزتي ورچولې ده خدای دې موږ د فامیلونو بې عزتي کوي موږ ته ورته دې اختارونه راکړي دي دغسې راسئ تاسو سپي پسې ورته تاوله که تاسو سپی زه اوس پرېږدم ټولو دوستانو ته سلامونه ټولو دوستانو ته نیکې هیلې ټولو دوستانو ته مینه دوستانو لایف شیر کړئ